السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ای زما مسلمان اورورا او خوري، دا خبره یاده که چې اسلام هغه دین دی چې الله رب العالمین د ټولو خلکو د پاره را لېږلی دی. د اسلام کلمه د کوم شخص، قوم او یا ملت څخه نه ده اخیستلی شوې، لکه عیسویت چې عیسی علیه السلام ته منسوب دی، او یا بودیزم چې د بودا نوم ته منسوب دی، او نه دا کوم قوم پورې تعلق لري لکه یهودیت، او نه دا کوم ملک پورې تعلق لري لکه هندویزم. د اسلام معنا ده د الله رب العالمین وحدانیت ته تسلیمیدل، الله رب العالمین یووالی منل، او یوازې د هغه اطاعت او تابعداري کول، هغه کارونه منل چې الله رب العالمین پې امر کړی، او هغه کارونه ځان ساتل کوم نه چې الله رب العالمین انسانان منع کړي دي. اسلام دا د ټولو خلکو لپاره یو عام پیغام دی، غیر د دې نه چې دا د کمې ژبې، کم قوم او د کم نسل سره تعلق لري. دا خبره یاده که چې اسلام هغه دین دی، هغه یوازینی دین دی چې الله رب العالمین به یې د خپلو بندګانو نه قبلوي. نو ته خوښ اوسه او خوشحاله شه چې تا د خپل ژوند تیرولو دپاره اسلام غوره کړی دی.